کندوز ولایت اوس د پراختیايي پروژو د تطبیق له اړخه تر ټولو ښه پړاو تجربه کوي. تازه دغه ولایت ښاروالۍ ادارې له لوري د شاوخوا 30 میلیونه افغانیو په لګښت د یو لوی سوداګریز او استوګنیز مارکیټ د جوړولو چارې پیل شوې. د چارواکو په وینا دغه مارکیټ د کندوز ښار اړوند خواجه مشهد سیمه کې جوړیږي چې 11 بسوي ځمکه ورته ځانګړې شوې ده. مصارف چې ده 30 میلیونه ده او دا په سکرینی کال کې موږ فینال وروسته 15 دقیقې پورته کوو چې یو پارکینګ ده، دوه منزل تجارتي ساحه ده، درېیمې چې ده 3 منزل نور رهایشی دي. تا 10 الی 12 منزل پلان گرفته شده، تهدابش بر 10 الی 12 منزل گذاشته شده که در قدم اول برای مردم یک سهولت ایجاد میشه در حساب کسبکارها و در حساب فامیلای کسایی که اینجا مسکن گزین میشن و خود ساختمان مذکور دارای تمام سهولت است. از قبیل 2 باب لفت است، 2 پایه لفت است، سیستم مرکز گرمی است. د کندوز ښار اوسیدونکي وایي دغه ولایت کې تطبیق کېدونکو پروژو دوی د نوموړي ولایت ښه راتلونکي ته امیدواره کړي او ژمنه کوي چې له یادو پروژو څخه به په ښه توګه ساتنه او پالنه وکړي. موږ ډیر خوشاله په کندوز ولایت کې لا د ښاروال او نور مسلینو څخه غوښتنه لرو چې لا دغسې نور منزلونه مارکیټونه جوړ کړي تر څو په کندوز ولایت کې عصري مارکیټونه ولرو او عصري ځایونه ولرو. الحمدلله چې زموږ په کندوز کې داسې شیان جوړیږي موږ ډیر ته ډیر خوشاله یو. الحمدلله چې دا ساعت چې دا کار کیږي موږ ډیر خوشاله یو او خدای دې دا نور هیوادوالو ته قوت ورکړي چې داسې پانګې او داسې کوشش وکړي چې موږ ته آبادي وشي. دا پروژه داسې مهال پیلېږي چې همدا تېره اونۍ د کندوز ښاروالۍ لخوا د دغه ښار ازادۍ سړک د میزای کارۍ چارې هم د نږدې 40 میلیونه افغانیو په لګښت پیل شوې وې چې دا مهال یې چارې په نورماله بڼه مخته روانې دي.